ننګرهار کې یو شمېر ځوانان انټرنیټ بیو د راکمېدو غوښتنه کوي. وایي د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو انټرنیټ لا هم د ډیرو خلکو له وسه لوړ قیمت لري. د جلال آباد ښار اوسیدونکي کرزی وایي انټرنیټ د زده کړو، سوداګرۍ، رسنیو او ورځنیو اړیکو یو اساسي اړتیا ده، نو باید بیې لا نورې راکمې او کیفیت یې ښه شي څو ټول خلک په اسانۍ ترې ګټه واخلي. څه وخت مخکې انټرنیټ ډیر زیات ګران او د خلکو د کمپاین له وجې چې په فیسبوک کې ډیر زیات وکړه او اوس یې بیې لږې راټیټې شوي دي. دا ډیر ښه کار وشو او دې سره د خلکو ډېرې ستونزې هوارېږي، ځکه مخکې به 1 GB په 120 او 130 روپۍ باندې کېده. اوس د وزارت مخابرات وزارت څخه ډېره مننه کوو چې دغه بیې راټیټې کړي او خلکو ته سهولتونه برابر کړي. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی محمد وایي د انټرنیټ ارزانه کېدو ترڅنګ کیفیت ته هم پام کول پکار دي تر څو د هیواد په ټولو سیمو کې مخابراتي پوښښ ولرو. دا چې انټرنیټ بیې څه وخت مخکې ډېرې لوړې سوې وې او زمونږ عوام هم دغه غږ راپورته کړ. مخابراتو وزارت نه ډېره مننه کوو چې نرخونه یې څه ناڅه راکم کړل. راتلونکي کې هم دا غوښتنه ده چې نرخونه نور هم راټیټ شي. په همدې حال کې د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي ذبیح الله زکي وایي د مخابراتي شرکتونو لخوا د انټرنیټ لوړ شوي نرخونه یې بیرته راکم کړي او په خبره یې چاته په خپل سري ډول د نرخونو لوړېدو اجازه ورنه کړي. په جمهوریت کې د 1 GB نیټ نرخ په هغه وخت کې 250 بیا مخابرات وزارت او اترا ادارې دغه نرخونه 110 ته راښکته کړه. بیا د هغې نه وروسته څه وخت وروسته بیا هغوی په دې باندې کار وکړ او دغه نرخونه د 1 GB نیټ نرخ چې دا 95 افغانۍ ته راښکته شو. بیا په دې وروستو کې بعضې شبکو خلکو شکایت وکړ د هغوی نه چې یاره نرخونه یې اوچت کړي دي. نو د مخابراتو محترم وزارت او د اترا ادارې یو عاجله غونډه وکړه او په هغې کې دوی ته دا هدایت وکړه چې تاسې خپل نرخونه په یو جمعه کې بیرته خپل عادي حالات له راولئ. نو انشاءالله موږ ولسونو ته ډاډ ورکوو چې نرخونه بیرته عادي حالات له راغلي دي. عام باور دا دی چې د انټرنیټ د بیو کمیدل، د کیفیت لوړول او د خدمتونو پراختیا به د هیواد د اقتصادي ودې، زده کړو او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي.